مین شا او چې مین در باندې شما دا به د پاک الله رضا وي چې تی ښایسته کړي او زه مین در باندې کړمه باد د کابل د لوري راغلی په نور تریخو او په ما خوږو لګېدنه سنا ګلې ته خو داسې نه وې د چا خبرې او دې ضرور منلې دینه جانانه چې راځي په مازدیګر به ملاویږو د دغې مای پر د غره په سر به ملاویږو د دغې مای پر د غره په سر به ملاویږو څوک راځي که چې ګپ پې ولګو مړه تا سره څوک شته؟ ثنا ګلې داسې خوشحاله وم تاسو دې جنګ راله دغه داسې که जी कुर्बान बाद से हमेशा مینه کول خو آسان کار نه دی یاره دا شی مه رالیږئ کلیوالانو دا تاسو څه کوئ یار شمس نه دی مرمر هم چا سره مصروفه ده کلیوالانو ته یو سندره ووایه ورته ناګورې تا هر ټایم دا سر تړلی دا ولې ثناګلې یاره دا بس چې افغانیانو ډریسنګ مې کړی ګپ تو نه یې افغاني سړي سره مینه محبت شروع که افغاني سړي سره د مینې محبت سندرې شروع که ثناګلې تا باندې مې هم زړه کېږي هم مې ساړه کېږي مطلب هلته وایه چې ما یوه لور ده یاره وزٹ مننه آباد سے ګمانونه دې شکونه دې الله د دې خلکو څنګه زړونه دې الله د دې خلکو څنګه زړونه دې الله خط ورلېږم جواب نه و خط ورلېږم جواب نه و خط ورلېږم جواب نه و خط ورلېږم جواب نه دا زمونږ سره ظلمونه دی الله د دې خلکو څنګه زړونه دی الله ګمانونه دی شکونه دی الله د دې خلکو څنګه زړونه دی الله د دې خلکو څنګه زړونه دی الله ښه پوهېږي خو ادرس برای راست وینا نه شي کولی ولی الله اورم زهرو ته خواږه وایه که ژوند کوې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې مطلب سپینې سپینې به نه وایې ښه خپل ژوند به کوې خاندې به هر ټایم خوشحالېږې به دا خو دنیا ده په تا به راپسې بلا وجه نه به ستا ګناه نه به ستا غلطي نه به تا څه کړي په تا به راپسې شي एकदम څه اوس یو میچ وراځه ګپ به م لګولی میچونه خو م ډېر وو سم دی دروغ مه وایه بیخي در باندې کېږي سته شوې روجې در باندې کېږي ستره شوې روجې در باندې کېږي دی دنیا ته رالیږلی دی خدای بس یو قرآن دی دی دنیا ته رالیږلی دی خدای بس یو قرآن دی څومره غټې غټې فیصلې در باندې کېږي
ستر شوی روجې در باندې کیږي د ترورې لوري کاکا زوی لدی غواړي د ترورې لوري کاکا زوی لدی غواړي خبر شوم جرګې در باندې کیږي ستر شوی روجې در باندې کیږي ستر شوی روجې در باندې کیږي سنا ګلې ته زما په مخ کې شنه سنا ګلې ته زما په مخ کې شنه زه پوهېږم چې مور در باندې نازېږي ستره شوې روجې در باندې کېږي ګایز ډبل خلاص کړئ دغه سکون وګوره لکه یم وشه نن ما ایجې راته دومره میسجې په وټساپ کې کړي چې مه کوه پوښتنه چې پړاوی به یې څوک مجبورم چې چاته ویډیو کال زنګ وم سکرین ورته شیر کړم کلیوالانو یوسف ما سره نه دی فرینډ او هغه د دغه سره فرینډ و او زه پرې نه پوهېږم چې اوس یوسف څنګه راغستل کېږي دا څنګه چلو ویلکم بیک مننه انډیوالانو ټولو نه مننه یار زه خو ستا یم اشنا شابه غېږې له رازه راځه چې یو شورکي بان وسوځونه مړ په تا یم اشنا شابه غېږې له رازه شابه غېږې له رازه سترګو کې دا ستا سترګې ښکلې دي زیبا سترګې سم به جنتي شمه ووینم چې ستا سترګې ته با صرف زړه غواړې زړه مې هم له تا قربان یاره خوږې ستا سترګې هی یاره خوږې ستا سترګې هی عمره سپیډ کې دی وای والله یو ورځ به دا جهانګیر را سره بیا کله راواچوی بله بیره را سره جهانګیر راچولی جهانګیر ته ستا څه پلو ده وایي داسې روانې داسې جهانګیر خان راغلی شته ما سره راوایله چې لږ شانتې یې وڅنډم زما په خیال ها لایب مې دی زما په خیال یو د پنګه رانیولې وا دې اورېدې حلیلا او په من په ما مین شه او چې مین در باندې شمه دا به د پاک الله رضا وي چې تی ښایسته کړي او زه مین در باندې کړمه باد د کابل د لوري راغلی په نور تریخو او په ما خوږو لګېدنه سنا ګلې ته خو داسې نه وې د چا خبرې او دې ضرور منلې دینه جانانه چې راځي په مازدیګر به ملاویږو د دغې مای پر د غره په سر به ملاویږو د دغې مای پر د غره په سر به ملاویږو